او د ټولو لپاره د خوشحالۍ یو بل زیری دا دی چې د کابل جلال آباد د دوهم لین سړک د جوړېدو چارې عملاً پیل شوې. د دې خوشحالۍ زیری ټول وطن ته او بیا خصوصاً ټولو ختیځوالو ته د دې لپاره وایو چې د کابل جلال آباد د دوهم لین د سړک د جوړېدو د چارو لپاره ډېرې مبارزې وشوې، ډېرې چغې ووهل شوې او بالاخره د ډېرو قربانیو نه وروسته حکومت په دې باندې وتوانېد چې دغه چارې عملاً پیل کړي. دا د خوشحالۍ زیری همدا نن ترسره شو چې د ریاست الوزرا عالي مقام او دغه راز د ننګرهار مسؤلینو د خصوصي سکتور مسؤلینو په ګډه باندې په یوه ناسته کې خبر ورکړ چې د کابل جلال آباد د دوهم لین سړک د جوړېدو چارې به عملاً پیل شي او دغه چارې په د لومړي پاس په ترسره کېدو چې 22 کیلومتره اوږدوالی به ولري دا چارې پیل شوې. معلومات د دغې لارې په اړه باندې دا دي چې د کابل جلال آباد د دوهم لین سړک چې کوم دی دا په ټولیز ډول باندې 150 کیلومتره اوږدوالی لري او دا به د کابل ولایت د باګرامۍ ولسوالۍ څخه پیل دغه راز د کابل خاک جبار ولسوالي، د ننګرهار حصارک ولسوالي، دغه راز د ننګرهار سرخود ولسوالي به او د خوږیاړو ولسوالۍ په بر کې ونیسي، یعنې په دغه مسیر باندې به راتېرېږي او بالاخره به په ننګرهار کې له حلقوي سړک سره یو ځای کېږي. نو د دغې سړک د جوړېدو چارې او بالاخره تکمیلېده به ډېرې زیاتې لاسته راوړنې او ګټې ولري چې هغه به ټولو هېوادوالو ته په ډاګه معلومې دي. خو زه دلته د څو ګټو یاداوري کوم چې دغه سړک به موږ ته څه لاسته راوړنې ولري. لومړی دا چې دغه سړک دوهم لین سړک چې کوم دی دا د دغه کومه چې اساسي نقطه ده هغه دا ده چې هغه ترافیکي پیښې چې همدا اوس د کابل جلال آباد پر سړک په دغه یو سړک باندې ترسره کېږي، هره ورځ لسګونه هېوادوال شهیدانېږي، هره ورځ د لسګونو په تعداد ټپیان کېږي، دغه راز د هغوی موټرې زیانمنېږي. نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دغه پیښې به یعنې ترافیکي پیښې به ورسره په ډېره زیاته اندازه باندې راکمې شي او مخه به یې ورسره ونیول شي، ځکه مسیر به یو شي، په یو مسیر باندې به مثال کابل ته که ځې ټول به په یو مسیر باندې روان وي، که جلال آباد ته بیرته راځي نو په بل مسیر باندې به راځي، یعنې له هغې خوا نه به تا باندې هېڅ موټر نه راځي او زیاتره پیښې هم اوس دغه ډول کېږي دغه ځایونو کې. دویمه ګټه یې دا ده چې کم ترافیکي ازدحام په دغه لاره باندې همدا اوس دی، که یو سړی له جلال آباد ته کابل ته ځي یا له کابله جلال آباد ته راځي، مثال یا کونړ ته یا پېښور ته ځي او یا له پېښور او له کونړ او له نورستان او له جلال آباد کابل ته ځي، نو زیاتره وختونو کې د ډېر ازدحام له کبله دغه لاره ګډه ګوډه لري او په ساعتونو باندې خلک انتظار کوي. نو دغه ازدحام ترافیکي ازدحام چې کومه دی، ګډه ګوډه چې کومه ده، د لارو بندښت چې کوم دی په دغه لاره باندې دا به ورسره خورا ډېر راکم شي. خصوصا بیا د ورښتونو او د واورو پر مهال باندې بیا له سروبي نه پورته تر کابله پورې بیا دا لارې نهایت ډېرې بندېږي، ځکه واورې وي، ورښتونه وي، موټر خویه کېږي، غټ موټر خصوصا ټیلر موټر یا باروړونکي موټر چې کوم دي نو دا خویه کېږي، نو دغه ازدحام به ورسره خورا راکم شي، ځکه په یو لار باندې به موټر ځي او بیا که کله په یوې لاره باندې مشکل پیدا شي نو کولی شي په بله لارې نه هم موږ استفاده وکړو. درېیمه ګټه یې دا ده چې دغه لاره لکه څنګه چې مسؤلینو په خبرو کې ذکر کړې ده د داخلي اقتصاد لپاره، د داخلي اقتصادي محور لپاره یو ډېره مهمه او اساسي لاره ده چې وشي کولی د ننګرهار چې د هېواد یو له لویو او له هغه زراعتي ولایتونو څخه دی چې ورسره جغت کونړ دی، ورسره لغمان دی، ورسره نورستان دی، نو دا به په اقتصادي محور کې چې له کابل سره په لنډه فاصله کې یو دا به ورسره په ښه شکل ونښلېږي او هغه اقتصادي مسایل، اقتصادي منابع، اقتصادي راشدر شي لروي اوس په ځان باندې ترسره کېږي، دا به ورسره تیزۍ سره به دا ترسره شي او هغه څه چې موږ له ننګرهاره یا له ختیځه کابل ته وړو یا له کابله ختیځ ته ځي، نو دا به په دې کې به یو ډېر مهم پیشرفت رامنځته شي، یعنې هر څه به زر ترسره شي. په کل کې دغه لاره څلورمه ګټه یې دا ده چې دا د هېواد له لویو ترانزیټي لارو نه هم ده چې موږ د پاکستان سره د تورخم بندر لرو او بیا له هغه ځایه مثال دغسې کابل ته دغه باروړونکي موټر ځي، نو په دغه لاره باندې ډېر ازدحام، ډېره ګډه ګوډه، ډېرې ترافیکي پیښې او ډېر مسایل راځي چې دغه ټول به ورسره حل و فصل شي. مسؤلینو په خبره هم چې دا په ټوله کې د افغانستان په اقتصاد کې به ډېره مهمه ونډه ولري دغه سړک جوړېدل. بله مهمه ګټه یې دا ده چې
په دغه سړک باندې چې څومره ولسونه پراته دي ورسره به د کوچنیو کاروبارونو هغه فرصتونه د لویو کاروبارونو فرصتونه ډېر ښه ایجاد شي. مثال همدا اوس له کابله تر جلال آباده پورې څومره خلکو خپلې وړې او لویې پانګې اچولې دي او خپلې پانګونې دغلته ترسره کوي. هغه که مثال هوټل دی، هغه که کوچنی دوکان دی، هغه که یوه ریډه په سړک پر سر درولې ده، هغه که د تیلو پمپ جوړ کړی دی، نو دا ټول ورسره ارزښت پیدا کوي. او په دغه لاره باندې چې څومره ولسونه پراته دي نو په دې لاره باندې به ګڼه ګوڼه بیخي زیاته شي. د خوږیاړو، د سرخودو، د خاک جبار او د ټولو ولسوالیو خلکو ته به د کوچنیو فرصتونو برخې ایجاد شي او په زرګونو په لکونو خلک به په کار باندې وګومارل شي. بله مهمه ګټه دا ده چې په دغه مسیر چې کومې ولسوالۍ پرتې دي او دغه ځمکې دغه جایدادونه چې مثال بې ارزښته وو دا به ورسره کابو ډېر ارزښت پیدا کړي. مثال که دغه سړک پخېږي نو سړک خواوشا کلي، علاقې، ځمکې، جایدادونه دا به ورسره یو په دوه شي، ارزښت به یې زیات شي. او تر ټولو بله یعنې اومه یا اتمه ګټه به یې دا راشي چې که چېرته سړک پخېږي نو هغلته به د سړک تر خاص مثال عامه ودانۍ دي، عامه تاسیسات دي، عامه مسایل دي، نو دلته به بیا د برېښنا د تېرولو هغه سیستم هم ورسره جفت ایجاد شي او بیا فرصت په پیدا. ځکه چېرته چې سړک وي، پوخ سړک وي، نو هغلته حتما دغه ډول فرصتونه ایجادېږي. نو لرې نه ده چې یو وخت به دغه ولسوالۍ او په دغه پرته سیمه چې مثال څومره ولسوالۍ پرتې دي په دغه لاره دا ټول به له برېښنا برخمن شي، چې دا په کل کې یوه ډېره بله مهمه ګټه ده. نو خدای دې وکړي چې دغه څومره ګټې چې دغه له ځانه سره لري دا لاره، نو مسؤلین دې ته پوره پام وکړي، دا سړک په اساسي ډول باندې ورغوي، نه داسې چې یو کال وروسته دی بیرته تخریب شي او خراب شي. دغه راز بله مهمه خبره دا ده چې دا لاره باید یوازې تر وعدو پورې نه وي مشتمله، چې وعدې وشوې او بیا د سړک چارې پر ځای باندې پاتې شي او بیا پسې خلک چغې وهي. او دا ووایو چې د دې سړک هغه سپورټر څوک دی، یعنې څوک یې تمویل کوي. نو ویل شوي دا دي چې په دغه لین باندې چې څومره موټر ځي د وړوکي او د غټ موټر یا د منځمهالي موټر د هغه کیفیت او ارزښت په کتو باندې به له هغوی نه هماغومره پیسې اخیستل کېږي. دا پیسې به د ټولګټو وزارت په کوربتوب باندې اخیستل کېږي، مالیې وزارت ته، او بالاخره له هغه ادرسه به بیا بیرته په دې سړک باندې لګېږي. نو کېدای شي چې حکومت هم په دې کې خپله څه پانګه جمع کړې وي، مثال یا یې جدا کړې وي، هغه به بېله وي، او کومه پانګه چې د دغه لارې په مسیر د تېرېدونکو یا د تلونکو موټرو نه اخیستل کېږي نو دا پانګه به جدا ورسره وي. نو په کل کې ډېرې ګټې لري. موږ ختیځوال د اوسنۍ ادارې، اوسنۍ حکومت نه په دغه برخه کې ډېر خوشحاله یو او هیله لرو چې دغه لاره په اساسي ډول باندې ورغېږي او دغه ستونزې چې د ختیځ خلک او په ټول کې د افغانستان خلک ورسره مخ دي دا د تل لپاره هوارې شي.